افغانستان جنگیز خان شپې دیوانه اولنی کس و چې د کابل او افغانستان په معاصر تاریخ کې د وحشت، قتل، غصب، جنسي تیریو بنیاد کېښود چې د کابل خلکو به د کیسو په اورېدلو خپل حواس له لاس ورکول. شپې دیوانه د لومړي وار لپاره د رقص مرده له پښتنو او تاجکو ښځو څخه سینې پرې کول، د وړو نجونو سینې په چپلکو تر هغو وهل تر څو وپړسېږي او غټې شي او بیا دوی پرې خپله وحشي جنسي تنده خړوبه کړي. شپې دیوانه د ژوندیو انسانانو په سرونو کې د میخونو وهلو، شروع ان د غوږونو او پزو پرې کولو باندې هم بسنه ونه کړه او هر هغه جنایت یې وکړ چې د افغانستان په تاریخ کې بیلګې بیخي نه وي او نه چا کیسې اورېدلې وي. امریکایي لیکوال کریشنا لیمیپ لیکي د شپې دیوانه جنګیالیو په کابل پوهنتون کې قرارګاه لرله او د کابل پوهنتون د کتابخانې په کتابونو به چای جوشاوه، ځکه دوی د کابل پوهنتون هیڅ دروازه او کړکۍ نه و پرېښې. شکست اقوام محروم در افغانستان نومي کتاب کې علي خان زاهدي لیکي کله چې به جنګ ودرېد د شپې دیوانه لنډغرو به د جنګ ځپلو کورونو او ودانیو ته ننوتل او څه به چې په لاس ورغلل هغه به یې چورکول. شپې دیوانه د غلو یو منظم ګروپ درلود چې دوی به کوم ځای خوښ سو هغه ځای ته به ورغلل او لوټل به یې شروع کړل. حتی د شپې دیوانه لنډغرو د خلکو له کورونو لسګونه ښایسته نجونې له ځان سره وړلې او هلته به یې په میاشتو میاشتو ساتلې. جنسي تیری به یې پرې کاوه چې ډېرې حامله او نورې ډېرې اولادونه هم زېږولي ول. کله چې به شپې دیوانه لنډغر د کابل پوهنتون له ساحې څخه وتښتېدل، د ټلوالي د هغه وخت د یوه قومندان په قول د شپې یوه نجلۍ زموږ په لور راغله. زه او څو نور ځوانان حیران شولو خو زړه مو ښه کړ ورغلو. نجلۍ لوسه وه او راته ویل زه د شپې دیوانه د لنډغرو سره بندي وم او هغوی چې وتښتېدل موږ یې پرېښودو. د شپې دیوانه په زیرزمینۍ کې زما غوندې سلګونه نجونې بندیانې دي چې ډېری یې په ډېر بد حالت کې دي چې د خوځېدلو نه دي. د شپې دیوانه لنډغرو موږ په کورونو حمله وکړه، سړي یې راته مړه کړل، کورونه یې چور او موږ یې له ځان سره په زور بوتلو. د دیوانه لنډغرو تر دې حده ظلم کولو چې د ښځو سینې به یې د دروازو او کړکیو په قاتونو کې کښېښودې او د ښځو له چغو به یې خوند اخیسته. د ښځو شرمګاه به یې په سکروټ سوځلې، له ښځو به یې سینې پرې کړې او هغه پرې شوي سینې به یې بیا په نورو بندیانو خوړلې. علي خان وایي د شپې دیوانه د ظلمونو تاریخ بیخي اوږد دی. هغه زیاتوي د کابل پوهنتون په الماریو کې د لسګونو انسانانو وچ شوي جسدونه پراته ول. دیوانه لنډغرو به چې خپله سیمه کې د بل ځای څوک ونیول هر څه به یې ترې واخیستل او بیا به یې ورته وویل چیرې ځئ؟ هغه به ویل پلانکي ځای ته. دوی به ورته ویل در هغه ځای څو کرایه ده؟ هغه به ویل 10 یا 20. لنډغرو به ورته ویل اوس 10 یا 20 افغانۍ راکړه چې خوشي دې کړو او لاړ شي. چون له هغه به یې هر څه اخیستي ول او هېڅ به ورسره نه ول، غلي به شو. دوی به بیا وخندل، یا به یې ترې غوښ پرې کړ یا پزه او یا به یې په سر کې ورته میخ ووهه. دیوانه په دشت برچي کې یو شخصي زندان درلود چې په سلګونه انسانان یې پکې بندیان ساتلي وو او هغه به هر ورځ له دغو بندیانو دوه وژل او بیا به یې د دغو وژل شوو انسانانو غوښې نورو بندیانو ته شوروا کوله او دغه شوروا به یې بیا پر هغوی خوړله. شپې دیوانه د 1996 کال د اګست په 22 نیټه چې د 1495 مریض کال د اسد د 11 سره سمون خوري د بامیانو په مرکز د کریم خلیلي په کور کې ووژل سو. د خپرونې درنو او قدرمنو اورېدونکو، که څه هم په خپرونه کې ځینې نازیبا الفاظ ول، خو د دغسې وحشانه خلکو، د دغسې بېرحمه خلکو دغه تاریخ بربنډ کول د نوي نسل لپاره ضروري دی، ځکه دغسې خلک زموږ نسل ته بیا هم د اتلانو په نامه ورپېژندل کېږي.